اتفاق مو د ژوند راز دی کامیابي ده دی دې کړي چې پښتانه ورته تیار شي کم دې نشي د پښتو د ناوې حسن د نقیب د زړه په وینو د سینګار شي. سلامونه ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ به الله مو ټول خوشحاله ساته هر چلته چې مسافر یې که په وطن کې ملګرو څه خبرې د شریکوم ویډیو سکیپ کوئ مو خبرې دا دي ملګرو چې سرودې مخکې چې کومه پیښه واقع شوې وه د شهید عمرزاده اګروال الله دې وبخي الله پاک د هغوی قبر د نوره ډک کړي دعاګوي د هغوی دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره کوم چې وفات شوي دي الله دې ټول وبخي. ملګرو د ټولو نه مخکې خو به مونږ کې بې اتفاقي ډېره زیاته ده. صاحب شاه صابر وایي چې د خانانو به څه وایم چې خانان دي ملنګان د پښتنو خپلو کې وران دي. نو په مونږ کې ډېره زیاته بې اتفاقي ده. په کوم وخت کې چې په پښتنو کې اتفاق او ورورولي وه مینه وه نو پښتنو 326 کاله حکومت کړلی. علاالدین خلجي نه راواله خلجیانو، لودیانو، سوریانو، غوریانو، ابدالي بابا پورې ابدالیانو نو پښتنو غټ غټ حکومتونه کړلي خو په هغه وخت کې په پښتنو کې ننګ و مینه وه ورورولي وه پکې. نن هغه شی په مونږ کې نشته دی. کله چې احمدشاه بابا وفات شو د هغه زوی و شهزاده تیمور نوم یې نو هغه د چا په سازش باندې د پښتنو د هرې قبیلې به مخکې سردار و نو هغه ټولې قبیلې به خبره منله څنګه چې خټک دي، یوسفزي دي، افریدي دي، نور پښتانه دي، سواتیان، دلزاک یا داسې نورې قبیلې د پښتنو چې کومې دي. اوس بعضې قبیلې نومونه مې پاتې شو ملګري به داسې ملګري ومې چې هغه وایي چې یاره زموږ د قبیلې نوم خو د هرې قبیلې به مخکې یو سردار و ټولو قبیلې چې کوم خلک وو نو هغو به د هغې خبره منله څنګه چې د خټکو ړمبی اکوړ خان بابا او د اکوړ خټک چې یادېږي بیا شهباز خان یحیی خان تر د خوشحال خان بابا پورې دا د هغو مشرانو څنګه چې یوسفزي دي، ملک احمد خان، ګجو خان بابا، باکو خان بابا، کالو خان بابا دغه شانتي د هرې قبیلې به مشرانو نو په هغه وخت کې خلکو کې اتفاق او ټولې قبیلې به خبره منله نو که جنګ به پیم راغی نو هغه به ټول یو نو هغه جنګ به ګټو بیا پرېښو به ځکه چې اتفاق خو ډېر ښه شی دی. اتفاق چې په کوم قام کې یا قام خو ډېر مخ په وړاندې دي خو زموږ د پښتنو په نن وخت کې ډېره بدقسمتي دا ده چې یو خو موږ یو بل برداشت کولی نه شو. یو پښتون چې مخکې ځي نو بل د لتې نه نیسي واپس یې راګرځوي. وجه دا ده چې بې اتفاقي د موږ کې ناسودتیا ده په موږ کې یو بل منې ښه روز نه شي سود. الله دې وکړي چې په پښتنو کې اتفاق پیدا شي، ورورولي پیدا شي، مینه پیدا شي. نو حقیقت کې چې ژوند ډېر ښکلی دی. ژوند عبدالصف خان عابد صاحب وایي چې د اواز خلک الله ښه پېژني، مینه پې ټول عمر ونه پېژني. مینه چې ده نو مینه ژوند دی. داسې نه ده چې بس ته یوه جنۍ سره مینه کوه. دا مینه یوازې دې ته نه وایي، مینه د خپلې خاورې سره، د خپل قام سره، د خپل وطن سره، د خپل هیواد سره، د خپل اسلام مذهب سره مینه چې ده نو مینه دغه هم کیدی شي. یوازې دا نه ده چې تا د یوې جنۍ سره مینه وکړه. مینه د مور پلار سره، وروڼو خویندو سره هم کېږي. د مینې ډېرې طریقې دي، ډېرې لارې دي. نو دا یې مطلب و چې لږ یوازې مینه د جنۍ سره نه چې یو بس زه به یو جنۍ مین یم بس دا مینه. او مینه د الله سره حقیقي مینه د الله سره، د الله د رسول سره دغه حقیقي مینه ده. د دنیا د دنیاوي چې کومه مینه ده نو دا یو مجازي مینه ده. نو خپلې خبرې راځم د احمدشاه بابا چې کوم زوی و شهزاده تیمور بیا چې هغه کله بادشاه شو نو هغه ولګېد د چا په لمسه باندې د پښتنو سرداران یې راجمع کړه، هغه یې ووژله. نو د هغه کمزوری شو چې کله کمزوری شو هغه بادشاهي ته نه هم لاړه، لاهور ته نه رنجیت سینګ قبضه کو، دغه شان ته نه لاړ. د دغه په وخت کې هغه د شجاع د تیمورشاه د زامنو په وخت کې نو بیا به هغو د زمان خان دیو به یو بل نه بیا سترګې ایستې. نو اتفاق دې الله په موږ کې پیدا کړي او که دا حالت وي دغه شان دي به قتلېږو او بل په سپینې هغه منیر بنیری وایي سپینې مه وایه که ژوند کوي. نو سپینې چې په دې وطن کې څوک وي بیا دغه حالات دي. خو بس الله دې رحم وکړي، الله دې پښتانه په خپل امن کې وساتي، الله دې په موږ ټولو کې مینه، محبت، ورورولي پیدا کړي. دا ویډیو رانه اوږدېږي، راځم د یو نظم په طرف باندې خبره مې د عمرزاده اګروال صاحب پسې شروع کړې وه، الله دې وبخي. نظم د حکومت نه ګیله ده په دې ملګرو. دا ویډیو اوږده شوه، راځم د خپل نظم طرف ته چې په دې خبره هره شپه خورم خپل زړه سرکاره، په دې خبره هره شپه خورم خپل زړه سرکاره، د دې وطن نظام به ښه شي او که نه سرکاره. دلته کې ولې هره ورځ داسې مرګونه کېږي، دلته کې ولې په غریب باندې ظلمونه کېږي، دلته کې ولې دا زړه چاودې په ساعتونه کېږي، دلته کې ولې د اسلام په نوم جنګونه کېږي، دلته په کوم ګناه قتلېږي پښتانه سرکاره، د دې وطن نظام به ښه شي او که نه سرکاره.
د دې وطن سره د زړه نه مونږ وفا کړې ده، د دې وطن سره مونږ مینه په رښتیا کړې ده، د دې وطن دپاره هر وخت مونږ دعا کړې ده، د دې وطن پالنه مونږه برملا کړې ده. وایه په څه دې رانه بد دی دومره زړه سرکاره، د دې وطن نظام به ښه شي او که نه سرکاره. ته مونږ ته پام وکړه دا مونږ مسلمانان نه یوسو، ته مونږ ته پام وکړه په سمه لار روان نه یوسو، مونږ په لاره د نبي اخر زمان نه یوسو، مونږ به دردیږو نه دا مونږ انسانان نه یوسو. نوره دې ختمه کړه د ظلم دا تیاره سرکاره، د دې وطن نظام به ښه شي او که نه سرکاره. له خدایه ویریږه مونږ خپل ژوندون ته پرېږده، مونږ په دې پښتنه خاوره خپل سکون ته پرېږده، چې مونږ ځان بدل کړو مونږ خپل بدلون ته پرېږده، دا مونږ هم چېرته روښانه سباوون ته پرېږده، د دې وطن نظام به ښه شي دا مونږ هم چېرته روښانه سباوون ته پرېږده، ستا د نظام راله خراب کړه له مازغه سرکاره، د دې وطن نظام به ښه شي او که نه سرکاره. که داسې حال وي دا وطن به ترقي ونه کړي، که داسې حال وي نو راپېښه به سپرلي ونه کړي، که داسې حال وي نو هېڅوک به خوشحالي ونه کړي، که داسې حال وي نو قرار به مو زړګي ونه کړي، او نقیب لیدی نشي حالات داسې تراخه سرکاره، د دې وطن نظام به ښه شي او که نه سرکاره. ډېره زیاته مننه ملګرو، خوشحاله اوسئ. زه داسې په خبرو پوهېږم هم نو، او بهرحال دا یو نظم مو تاسو ټولو ترې ډالۍ وي، او که دا چینل در سره هم زما سبسکرایب کړئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ. خوشحاله اوسئ هر چېرته چې یو بل سره مینه وکړئ، یو بل سره محبت وکړئ. د الله په امان. سلام علیکم.